مولانا محمد رضوانه زه به پکې درته یو شعر ووایم دوبۍ ته خو په خیر سره راورسېدی او به ډېر خوشحاله شي چې دوبۍ ته راغلی او موږ سره ته لوبې وکړئ نو زه به پکې درته شعر ووایم شعر دی وایي زه به نه لیونی کېږم خو ولې خو دا شعر ده که نه مولانا محمد رضوانه وایي زه به نه لیونی کېږم خو دا شعر ده که نه یاره خو مولانا محمد رضوانه تنګونې شروع کړي دي ها دا شعر دی ویرات کوهلي سولي د انوشکا میړه مګر که ته د اوسپنې نه جوړې چې ته نه لیونی کېږې دا شعر دی وایه شعر دی وایه موږ به د خیر سره ورته غوږ ونیسو مړه تېر شئ د دې شعرونو نه تېر شئ ویرات کوهلي سولي د انوشکا میړه د دې شعرونو نه تېر شه نن سړی به هر سړی شاعري هر سړی به چې دې خوا هم ګوري شاعر به وي د ریډۍ والا به شاعري د ټانګې والا به هم شاعري د رکشې والا به هم شاعري اچھا خبره کباړي به هم شاعري د دورو پوسټر به نه ځان هم شاعران جوړ کړي دي ولې شاعران داسې چا خبره تشي سپک ښکاري یاره پانډیا سانډیا سپک خو موږ شو تاسو موږ ته دومره سپک وکړه ظالمه چمپیونز ټرافي زموږ ده ایونټ هم زموږ دی هر څه زموږ دي او په خپله چمپیونز ټرافۍ کې ما چا خبره تر دوبۍ پورې منډه راکړله زموږ له خوا چا خبره اوس هم شاعران ښه دي پر ټیک ټاک اکاونټ لري فیسبوک پیج لري د کور نه کښېنې په کور کې شعر وایي په فیسبوک کې شعر کې په خپله خوښه باندې ظالمانو دومره سپک انسانان ته مه ګورئ ګینې سپک به شئ سپک وهاتک پانډیا سانډیا یاره بر به یې که نه خبره داسې ده که نه چې خبره دې په خبرو کې خبره شه خبره دې په ځي باندې ده ګیله دې په ځي باندې نه موږ ستاسو ګیلې ته احترام لرو احترام زه خو دې هادک پانډي سانډي ته د ویرات کوهلي ته د انوشکا میړه ته یم او بله به شاورما ته هم یم چې دومره کبر مه کوئ په دې غریبانانو عجزانو باندې خو دې بیا هم وایي چې نریندې مودي وایي چې موږ ته هلته مه ځئ وا بابر به یې یاره شبنم ګلې الله پاک دې دومره تکړه شي چې په هر یو میچ کې سینچري او 50 وهي خبره داسې ده چې زموږ په حق کې دې خبره وکړه او الله پاک به دې چېرته هم نه خرابوي دغسې شبنم ګلې د حق سره د حق په لار روان شه بالکل مولانا محمد رضوانه باید د حق په لار روان شي خبره داسې ده که نه چې زموږ میچ خو د یکشنبې په ورځ دی اتوار په ورځ دی د سنډې په ورځ دی خبره داسې ده که نه چې زما ښځه انوشکا هم راغلې ده او ما ته یې شرط ایښی دی چې دا میچ به ګټې په سور زور به ګټې په شین زور به ګټې او په سور جنګ کې به ګټې نو مولانا محمد رضوانه خپلې ملاګانې غوړې کوي مونږ ځان سره سوبارې راوړي سوباري یاره ویرات کوهلي سولي د انوشکا میړه خبره داسې ده که نه چې مونږ هم تش لاس نه یو راغلي مونږ هم چا خبره د وزیرستان شنې لښتې راوړي دي شنې لښتې او د خیر سره چمړه به درنه وباسو چمړه همداسې دې نه پرېږدو که څنګه بر به یې بالکل مولانا محمد رضوانه ما خو ځان سره په جب کې ستنې او میخونه راوړي دي غواړم چې ویرات کوهلي ته په ملا کې ورچوخ کړمه چې ملا یې لکه چا خبره سورۍ شي چې د خوړو په دې کې نه وینه راتوی شي نه کنه بر به یې خبره داسې ده که نه چې ستنې او میخونه در سره پکې نه منمه ګینې موږ سره چا حال شته چا حال او زه خپله ما چا خبره چې داسې میخونه چا سره یې که نه زه پرې خولې لګومه دا غاښونه د ښکاري دا به دې پرې ملا کې چوخ کړمه باقي خبره داسې ده چې پروګرام تو واګایم